دې منځ کې ما پلار پوه کړی خاندمه بیا به ما پلار درم به پر درم باندې به د اواز ویړو نه ورغلی و څپاز نه خرڅي ورغلی و چیشته وای اواز به وی ته د ټیم ډنګولو او د پوسه ترخه یو الله دوه هم خپل طریقه ما بل باچو ځان طریقه الله دوه بڑا زب ډېر په ټینشن کې نه په خاص ور کړی دی روان دی لږه خو پرالو د منډه مخه کومه کورکړې اوس زما سوري باندې به څنګه کروندې او کروندې داس سیستم د په یو جهمات وسو دا ګډي په یو جهمات واچ د په یو ورځ دا ګډ او یو بل دا زموږ ډیر خلک یو خو انګریزي کې ډیر ولاړ زبان خور زبان زکول په کار دی ور به زکو او د خپل زبان یې هیرول به کمالي ده او زیات ساتل زکول دا کمال دی زموږ ډیر خلک یو خو په اردو پواړو نه بیا د کلم په اردو کې وکي یو خو د اردو پړاووي بیا به په معنا هم ځان پوهوي په مرانه کې خودلته دغه نه دی اردو زبان ول خلک په فیسبوک کې برازي په اردو به خبر ولیکي په پښتو نه د ز پښتو ولاړ راځه غختره کاوه چې دا زبانونه اوس ایمرجنسي مده و ایمرجنسي ته په پښتو کې موږ په مرانیواله کلیواله کې تاجل ورته ویایو په نور پښتو کې بیړه ورته ویایي ایمرجنسي حالات کې اوس نه نه و سوچ ته اوس ویایو وړاندې بل پلان کای سره په سوچ کې دی پلان کای خبر ته اوس پلان کای سره په ټینشن کې دی ټینشن کې دا انګریزي ده خو موږ پښتو خدای دې چې موږ وایي پلان کای سره و سوچ ته چولې دی پلان کای سره سوچ بدله اختر شاه نه ده بدله کته اوس موجوده حالات سوچو کې الحمدلله کته مثال دی 15 کاله په شاولار سره کوزم مثال از ماش په تکاله اوس پرش پدا او دا هم د ځینو خلکو ته پښتنه وکیل ځینو خلکو ډیر خلک دی چې پښتنه ځینو چې دا ټینشن وچشته وایي یار کې درته وویل چې دا شاید دی زو په دا امر دلې مړه زب ډیر په ټینشن کې مړه دا ټینشن وایي نه په ټینشن چې شاید زه اوس د شیم اختر شاه دې کې داسې وایي اوس موږ خو دا ټینشن وچشته ټینشن و سوچ ته وایي زموږ ټیم یک کایوا بیماری مشپزیان چې د هغې نوم ټیبي دا پزیاندو خلکو چې ټیبي ده یوه لویه تبه باز ګوله کاله یاسینه کابل ماتا نوم نو لویه تبه ځکه ماتا خو ټیسټ معلومې ده دوی خوراک کول دا کینسر ته موږ د ټکي ویل ټکی معنا چې کوم ځای به خراب سو هغه به پرې کاوه به پرې کېدلو نه جوړېدل یا به سړی ځینې مړ سو و پینډکس ته موږ ویل لوړه اوس پینډکس رالی پینډسایډ رالی اوس اول لوړه د موږ به لوړه د خوا جوړېده نه و به پینډکس وزنې به وي نخرې به وي کیسې به وي دغه به وي وولستی ته د ټیم ډنګولو او د پوسه ترخه یو او غوړي وو یعنې سچ غوړي به په چښل او ترخه به ورکاو چې دا کانګې راووي چې هغه څو زارو که به چا ډېرې کانګې ولې هغه به بچا تم سو ټیم به م له دې ورته وایه چې د نامده سر مثال ته ورکې یو سړی غسلي دی د هغه سخول ډېر باندې سو یو ښځه زمنداره ده د هغې سخول باندې سو دغه له دوه سخولو وړاندې چندړ هم تړل پړې کښې به چندړ او داسې و خوب ته به یې نه لګاوه دا د ولستۍ زهر به سترګو راتله به دا ټیم به ورته واهه دا ټیم به ورته واه اوس نه د ټیم وهل سته نه ترخې سته نه غوړي سته نه څه سته نه څه سته اخیستل دي په لارې در مړ سو قسمته ښه دی او که جوړ سو وړې به ستنې له ستن دغه الدو به څنګه خلکو کړه او الدو د الدو هم خپله طریقه وه د الدو داسې طریقه وه الدو د الدو خو زموږ مشر محبوب د یوې پارټۍ مشر سروار د یوې پارټۍ مشر محبوب زموږ د کلي بیا دا داسې و چې به هلک پیدا سو بیا به هغو هم په نارې که موږ به هم په نارې ناره دا و بس هی بس دغه په مکړ بیا څه بیرا کلی او شلو پیله درس لاس په یاره مې کنه مکاره بیا خو مړه شرې وي بدواګانې خو چندانې نه پرې شو بیا به په هغه راوړه شیرني بیا هغه شیرني ته غو نه راوشل هغه محبوب زهر چې نه یې راکول چې مخلیدلي به نو بیا خو چې به شیرني ووشل خلک تله ځلي بیا به په دې منځ کې ما پلار پوه کړی خاندمه بیا به ما پلار پوه کړی و چې کله مطلب دا دی موږ نارې کو شنې له وخیازو تو پوهېږو چې شیرني را رسېدلي بیا به را نارې کې چې راځه مړه ژاتې څکې ته دا وخت زه نه څم بیا به زه کښت ته ځنې ووتلم وینې کمال د ورځي ها به ما پلار وپوه کړی را نارې بې کړ الدو خو داسې و د الدو هم ګران کار و د الدو خو به کسان به ځینې پټ سو حیا به پسې غړېده خو د خپل به درې نارې ور وهلې بلې څک کړې څک کړې څک کړې
وار به پر دا درېیمه ناره منډې کول دی به پرتوک تر ګانډ کښلی چې اوس به زه نسم چېرې دا به شاید په دا کورو او په دا ګلیو کې داسې الدوم هم کړي د ما بل څه کړي بیا ورته د غولو په ګلی راوګرځي دا به په مخه رالی ما به زه غلط شوی بلې یاد نشي غلط شوی یعنې په الټا به سو بیا یې منګو بیزله وهل مړه داسې په مزله خپول سروار ټول ووهل صاحب په لګنده چې د غولو پرک دې روان دي لغې خوا پر راله د منډې مخه کمه ده لکه هغه وخت چې کوم دی نه مینداږي نه مینداږي زما په خدای قسم دی انشاءالله تعالی چې به بیا هغه ټیم راځي دا 2023 هم چې به راشي دا 2023 که تا د پخوا مجلس یې مړه لواړې کړي بیا هم تا راواخیست تا راواخیست راته کښېم شود زه وخورما چې غچې شي مې لکه د تال په منځ کې کښېښود خو خراب شي موږ ګرځې دې ودرېدو مړه خپل ورګاډ واټ مو کړه دا سیسټم مو ختم کړه سیسټم چې کوم او یو بل مخلا و کورکوړی دا کورکوړی بیا کمال مخلا د دې بیا دورې خواني یو حساب زر در باندې ډېر څه ځکه نه به د کیمیندي دا به مطلب دا د زه ولاړم بیا به تا زما کوړی غوښتي زه به ولاړم دا په دوه هم سوه په لس هم سوه په چل هم سوه په یوه خصلت په دوه سوه بیا به مطلب دا د زه ولاړم اختر ته ما بلته کښېنه اختر به کښېنم زه به ولاړم کورکوړی اوس زما سورې زرکې د هر سرغاسې د هر ککر د هر بوټي تر کونه شل درس بیا به زه ورالم ما بل اوس وره زاپور دغ به خرابولي چې به کمې ځینې پاته سوي هغه به مو پر ده واوښتي وینې که به درس پاته وي ځینې که به شل پاته وي ځینې بیا به ده دا راپرې کولي وینې بیا د پړکي خپل پوزیشن دا پړکای بیا دورې مشهور چې بغار به پړکي خو خساټه داسې حساب لکه د کرکټ دا کرکټ دا نامنه حساب رنځونه ورته وایي موږ به د چی ورته وایي دا اخر ټیم کې چې دا زه لږ داسې زړه کوم په دغه ټیم کې دا د لاس وال پټوال شروع سو دا د ټیم ټول چې نوې کوچ کړی د دې خوا په جالو دال هم دا ماشټران نه یو څو دغه را شروع کړ دا کېل را شروع کړ نور هغه د زاړه وخت جلیله او دا د اوس محدوده وخت چې کم دی سوال هم نه پیدا کېږي چې بیا به څوک په خوب هم وویني په خوب لیدل دا مطلب دا دی چې څورې وخت ځي تر هغه په خراباج په نن پسې ارمان خراباج به ځکه سم درته کوم اخري به انسان داسې وي لکه کشکول یو ځه چې نه په منډۍ کې د خرڅلاوي او نه د کور د کروندې به څنګه دي کروندې او کروندې چې کومې دي د کروندو د زارو کروندې هم د غنمو سیسټم د لکه چالو کروندې به وي چالو به داسې وي چې به د زار وره بل سرې به شروع سوي دا به سرې شروع سوي بیا دا سرې په همت وي دا نسته چې پکښې ګندګي د لیا هغه د لیا دغه د تا هم راسه ډکولې ما هم ډکولې د سره ویالې په حشرو وي دا سرې په حشرو وي دوړولې په حشرو بیا به دا سرې دستي شروع سوي چې به د څنګه د زار وره بل بیا به سرې ور شروع سوي چې سرې به ختمېدلې د غنمو یوې به شروع سو وهلي ځبې کوله دا به را اړولې په اهاړ باندې بیا لکه مطلب دا چې نمر یې ووهي بیا مځکه خولې وي شاته کړي وي او ځینې ټیم کې به داسې هم بیا راغلی چې د ځینو خلکو د ځمکې نومان به زور بیا به ما ورته ما بل خاوره ور واچوی بیا به دوی ریډیانې را روانې کړې وي مطلب دا د خاورې به اچولې ښکنځا به هم کړې سپکې به هم کړې دا کړ ته یوه بلې ته یوه به ته خو لکه زه داسې درته وایم له ده خو ما نه ده پوښتنه کړې زه اوس هم په خدای قسم چې ملک نه ووینم چې په خوند نه کوي هغه ورځ چې لیدلی مې نه وي او پر ګرځېدلی نه ګرد کروندې به داسې وي دغه جلیله یوې به وه حال به و پنجالۍ دا دورې خوند نه کوم داس په کرونده ځکې خپل وهلې وې په دوبي باد بهله بیا به د اخري د کروندې حل و چې اول کرونده به م شروع کوله بیا به م له کوره دا خوشلې وړې وه بیا به م تخم ترغو ونځکه ته نه ولوستوام نه بیا به ته بل ځای لګیا یې وادلیدو یوې به دکه بیا به پلار راته وویل بیا به ورور راته وویل بیا دا وشلې پلان کې له واروړه پلان کې له واروړه کروندې به شروع وي ډېر ځایونه بیا به م هغه وشلې ووشله بیا به کرونده شروع سوه کروندې به وي تا به جلا خپله کرونده که ما به جلا خپله کرونده که د اخري حال به داسې وي ځکه صرف غنم به پخېړول وینې ځکه به م په وله نه ځکه به مخکې وهلې وه دورې د خلکو له ځکو څه شوقونه غوږې به م د ځکې کښل سر مې ګډ وامونه به کرونده وو ښایسته د فصلونه به وو ښایسته وامونه به وو وام بس په ولاړې زړه به د خوشحاله سو ته اوس وام له وارې سوادېدو لکه په
لږ سر دا ته خلک پاتې سوي نه وو. زموږ د هم لږ زیاتې د وزیر اکا ساله منځکي کې د خوږی اکا باغ ګډ دروازې به خلک موږ به له سکوله چټي کرزی به وي وام کرزی به وي بلې د غنمو د اخیستې د دیزارو د اخیستې اوس اخیستې کمې بیا به د دیزارو کروندې بیا په یوه ورځ وي که به د منځکي وي که به د کږمامي وي که به د په یوه ورځ به کروندې وي دا سپواره دی کړمسرای به له یو ځاخه ډک په یوه ورځ به یې وام وکاره بیا به لو بیا د دیزارو په یوه ورځ بیا به داسې خلکو ورته خوشحاله وو د خلکو به نوي کالي داسې مخکې خو نوي کالي ونه نیستۍ به وي چې شوی جوړه به ول که به د ښځې او که د نر د دیزارو لاس به وو هغه کالي به په غاړه کړو دا ګډي به وو درمدان به وو بیا به د لۍ ووهلې اسم الله وسو الله خو په یوه جهمت وسو دا ګډي به په یوه جهمت واچېده په یوه ورځ دا ګډ وامه په یوه ورځ وربل سو ور به ګډ کلی وو بیا به واچېده هم په یوه ورځ بیا به درمدانو بیا په درمدانو د لۍ وي سپینول به خلکو سره غږېده به بیا به سپین که ورغري به وو دغه به وو درم به وو پر درم باندې به د اواژې ویړو نو ورغري اوس څه پازنه خرڅي ورغري به چیشته وایي اواژې به ویړو بس بیا به کټونه پر اچولي وو شپږ اووه درمدانو به یو ځای سورلي الاس بس ته به خپل درم ته پروت وي زه خپل ته له شپې واده ماښام به د هلکانو مړۍ به خستې وې وام له مورړې مړۍ به ویلې هغه وخت کې به چای و د چا به نه و چای به و بیا به بیا دغه په وچو بیا به یې وله کوړه که بیا به یې کوټانو بیا به یې بلل خلک بیا به یې بلل خلک 12 کسان 14 کسان به یوه سړي بلل بیا به یې کوټل بیا به یې کجورې راوړې میراث کجورې چا به داسې په سهل اړ کړي ځینو خلکو سپې ډېر دي زارو نور به دا کجورې وې و دا کجورو ته به م سترګې وتلې وې لوږې وې بیا به م کوټل په هر شي کې یې خوند په هر شي کې خوند اوس د دیزارو کروندې نسته لکه یوه په یوه جهمت لو نسته لکه دوه درمدا نسته لکه درې ګوډي نسته چې اوبه پکښې څښلې بیا په درمدانو پراته وو لکه 4 ریسې نسته لکه 15 خوږکي خلک هوامونه ها د زړه ښهګړې هغه هېڅ داسې لکه خوب سپملي چې هغه وخت رایاد کړم داسې مال افسوس راځي چې مخکې موږ لیدلي وو کوم وختونه او کوم خلک او کوم خویونه او کم یې ناستې کم یې ولاړې داسې هریان صاحب چې کلي ته وګورم کلی به ګډ تا سره خپل ګاڼه یو به د ګاڼه سره دا نه